الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، د الله رب العزت ډیر کرم او احسان دی چې الله رب العزت مسلمانانو ته د ټولو نه اوچت دین، عظیم دین الاسلام ورکړ. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ته وی الحمدلله علی نعمت الاسلام، شکر وباسئ د اسلام په نعمت باندې. الله رب العزت انسان پیدا کړی دی او د انسان په خټه کې، د انسان په خنبیر کې د عبدیت خنبیر غکلی دی چې انسان الله پیدا کړی دی، دی به عبادت کوي. که د لاره کږی نو دی به د بت عبادت کوي، که د لار کږی دی به د اور عبادت کوي، که د لار کږی دی به د نور عبادت کوي. د الله نه علاوه په نورو درونو په نورو کندو کپرو بسري او بس لګیا به عبادت وکړي. خو دا ټول فضول او بې معنی دي. او الله رب العزت ډېر کرم او د احسان معامله کړی دی چې د مسلمانانو په کورنۍ کې پیدا کړو، مسلمانان پیدا کړو. کچری الله رب العزت یو کس دلته ناس کسانو کې چېرته یو څوک پکې غیر مسلم پیدا کړو یا هندو پیدا کړو، جنګ یې ورسره کولی شو دی ولې هندو پیدا کړو، زاینسټ پیدا کړو، ایتیسټ پیدا کړو، او دغه رنګې نور مذاهبو کې پیدا کړو. نن سبا چې کوم یو مذهب والا سره کېنې خپل ایویډنس، خپل پروف اول درکوي چې زه په حق یم، ته ګورې په ناحق یم. وایي که نه وایي؟ هر سړی وایي زه په حق یم. دا د دی د ذهنونو خامخیالي ده او د دی د ذهنونو یو فتور دی چې ځان ته پې دوکه ورکوي او په خپل خیال کې دا ګڼي چې موږ خو بلکل په حقه باندې یو، حالانکې دی ګوره په حقه باندې نه. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد د ټولو ادیانو د هغې څه دباب شو ختم. حضرت عمر رضی الله عنه سره د انجیل یو څو صحیفې په لاس کې کتې را کتې، د نبي علیه الصلاة والسلام مخ مبارک سور او سپین شول ډېرو غوسې نه چې الله رب العزت قرآن کریم نازل کړی دی او په دې کتاب باندې د ټولو کتابونو اختتام شوی دی او په دې کتاب کې د ټولو کتابونو من وعن څه واقعات دي، څه د انبیاو ذکرونه دي، څه دغه دي، د ټول هر څه الله بیان کړي. د هغې باوجود ته ولې صحیفې کول؟ دا خو منسوخ شو. ټیک ته د الله کتابونه دي، صحیفې دي، منسوخ شو.
قدر به کې، عزت به کې، احترام به کې، ایمان به پرې راوړې. ګوره حکم یې څه شو؟ ختم. حکم د پاره اپډیټ کتاب چې کوم دی قرآن کریم دی. اپډیټ دی کنه دی. تیر امتونو ته داسې حکم نه و چې څنګه، او بیا دا داسې الله رب العزت قرآن کریم نازل کو رمضان المبارک کې. الله رب العزت نازل رو لګ 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 واقع مناسبت سره به آیتونه نازلېدل. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به د وحی انتظار کول. کله به هم وحی لیټ شو ډېر به پریشان شو. د قرآن اله کمپلیټ شو په رمضان المبارک کې کمپلیټ شو. او بیا د الله رب العزت د رمضان المبارک دو خاصیتونه بیانوي. د رمضان المبارک سره لومبه خاصیت پکې دا دی چې الله رب العزت دا مبارک میاشت پیدا کړی دا، او بیا الله رب العزت په دې کې د لیلۃ القدر شپې ته چې کوم فضیلت ورکړی په بل میاشت کې نشته. دویم خاصیت پکې دا بیانوي چې په ورځ او په شپه کې الله رب العزت د هر انسان یو دعا قبلوي. او دین علاوه د ټولو نه اوچت، د ټولو نه اهم خاصیت الله چې بیانوي چې ګوره په دې میاشت کې مې قرآن نازل کړی دی او په دې کې مې پوره کړی دی. نو چې قرآن الله رب العزت ما تا ته را نازل کو، په دې کې ټول هر څه الله رب العزت بیان کو. نو اسمان تا نه پاتې چې په دې باندې عمل وکړو د دې لاندې ژوند. کبیا و شرا کې د قرآن ته وګوره، قرآن کې د الله څه فرمایي. اغستل خرڅول کې، لین دین کې، چا سره رورولي رشتہ داری څه کې قرآن وګوره. تر دې پورې چې الله رب العزت ته د قرض ورکولو اغستو ګورم طریقه خو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان ولو اذا تداینتم بدین، کله تاسو یو بل ګوره قرض ورکوئ الی اجل مسمى یو مقرر وخت پورې فاکتبوه علیکئ. یا ته قرض ورکوئ چا نه قرض لیکئ. قرآن کریم خو زمونږ د ژوند سي ورته یو نمونه ده، یو طریقه کار دی. قرآن کریم نه ماته ډېر لرې پورې تلي. لړ میکالي قانون ته و زنده باد ډېر ښکلی قانون دی. دا حضرت عمر لا فالو کوي که نه. حضرت عمر خو د اسمان نه نه راکوز شوی صحابي و. پیغمبر رسول صلی الله علیه وسلم سره به هر وخت ناست. د قرآن باندې چې هغه سوره پوهېده ګورې دوره په بل څه باندې هغه نه پوهېده. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هسې فرمایي لکان بعدي عمر لکان بعدي نبی لکان عمر. که چېرې ما نه بعد پیغمبر راتلی، البته پیغمبر راتلو والا خو نشته، په ما خو د نبوت دروازه ختمه ده. ختم زمونږ ستا ایمان دی، عقیده ده. که چېرې الله بیا غوښته یا رالیږلی نو ګوره عمر به، ځکه هغه په دین کې دومره کری انسان، دومره مخلص انسان، دومره په دین اسلام باندې کلک ولاړ، دومره د دین اسلام ته مضبوطیا ورکړې، د دین اسلام باندې غیرت کوونکې، د دین او د اسلام هغه نقشه په ظاهري عمله جامع ورته ورغوستونکې. داسې الله رب العزت یو انسان الله رب العزت دین اسلام یې راوړی دی، خلیفه دی، روان دی، ځان سره جاړي د شپې، خادم ورسره دی. حضرت عمر ځان سره لګیا دی، ته خو مخکې داسې وې داسې وې، چا باندې خو به چاګړې چیلې هم نه سرولې، خوانې د باندې هم نه سرولې. عمره تا ته الله رب العزت دومره منزل مرتبه درکړه. بیا ځان سره گویا شو انسان چې څنګه نفسیاتي او ځان سره خبرې کوي، داسې ځان سره بیا خبرې کولې، خپل نفس ته به زور ورکول. هر انسان نن سبا د خپل نفس سره محاسبه پرېښودې. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به ځان ته چې یوازې شو نفس سره محاسبه کول. ما ته چې یوازې کېږو اکثر خوړلې رالو خو خپل فیسبوک او ټیک ټاک وګورو لګیا یم، بس که یوازې کېږم نه بس ټول یو ځای به راغلي وو ګیدرینګ یې څه پروګرام یې ټول بس موبایل راغستې پراته وي، حاضر به ټول دلته کې خیال او خاطر به د چا نه چې پلار مې ناستې، رور مې ناستې، مشر ناستې، کشر ناستې، نارینه زنانه، رور تربور عزیز، نه 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 دا شی نشته. نفس نفسی علم دی، روان به که په ګاډي ورغی که په دیوال ورغی که په سپي ورغی که په سور ورغی که په هر شي ورغی، ړوند کوڼ کړی دی، ټول معاشره دې سیز برباده کړې ده.
ما خو د خلکو ته وی چې الله رب العزت ټیک ده دنیا ته ترقی ورکړې ده دنیا ته عروج ورکړې د دنیا زوال مشته او د دنیا یو داسې سیس چې کله تاسو وینئ نو نادیده کېږئ ما کله دا یو انسان یو شی وویني کنه اوه بس ته وایي چې برته داسې لیدلي نه دي دی اوس د افریقې د ځنګل نه راغی په سترګو یې څه لیدلي نه دي چېرته روان یو بس کلک به ورپسې نښتي د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی چې الله رب العزت رمضان المبارک میاشت راکړې ده ما تا نه په فضولیاتو کې په لغویاتو کې په لهو لعب کې په کیل کې تماشو کې په دې کې رانه تېرېږي ټوله میاشت د عبادت میاشت ده د الله رب العزت ته د نزدېکت او د عبادت میاشت ده چې الله رب العزت رضا نن سبا د خلکو په زړه کې د دولت محبت ولې ډېر دی خبر دی خلکو ځان سره محاسبه چې څنګه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین له ځان سره محاسبه کوله ځان ته به نفس ته زور ورکولو د الله په یاد کې به ځان سره ذکر کولو هغه ورځ یو کس راغی یاره استاد وي ګورې د مقتدیانو دی ګورې د دنیا سره مال محبت سره ډېر زیات مینه ګورې دې سره دې ته وایي چې ذکر اذکار ډېر کوي نو ما ورته نن سبا کم یو داسې دی چې هغه د دنیا سره محبت وي نه دې سره ډېر زیات دي که نه یاد ساتئ د مال محبت انسان ګورې د دین نه خلاصوي ګورې دا مې وویل دا مال چې څومره په دنیا کې انسان په زړه کې د هغې څومره محبت او مینه وي یو وخت په ده باندې داسې راشي چې دولت پې غالب شي هغې دولت د مینې د وجې د ده نه دین پاتې او بیا د دنیا نه تش لاس او تش پښې دي ډېر مې داسې لیدلي کتلي دي غریبۍ کې عجزۍ کې فقیرۍ کې خو خپلې د صوم او د صلات پابند خلک پیسه ورسره راشي جومات پرېږدي مونځ پرېږدي عبادت پرېږدي صدقه خیرات پرېږدي په خپل نشه کې په خپل دولت کې بس مست پراته یو یاره جی ټایم نشته اوسګار نه نو ټایم خو تا سره هغه ټایم نشته چې کله څه ورته ته په کټ کې په جنازه پروت یو خلک دې زر راسوي یاره جي اوچته وایي زر کوئ ټایم نشته چې ښه وایي خبره پیدا شوی د انسان تر مرګه پورې تر جنازې د ادا کېدو پورې تر خښولو پورې ټایم نشته وي زر کوئ زر کوئ ټایم به هلته وي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت مبارک میاشت د قرآن میاشت راولېږله او الله رب العزت دې ته د فضیلت د لیلة القدر ورکړی دی او په دې کې الله رب العزت قرآن هم پوره کړی دی او الله رب العزت د دې د میاشتې د برکت د انسان شفاعت هم کوي او په دې میاشت کې دوه څیزونه د انسان سره د مسلمان سره ګوره ډېر خاص دي یو رمضان دی یو قرآن دی رمضان هم ستا د شفاعت سبب جوړیږي او قرآن هم ستا د شفاعت سبب جوړیږي رمضان به وایي پروردګاره ورځ مې د خوراک څښاک نه د دې نه د هر شي نه مې څه ورته پامه منې کړی دی پروردګار زما شفاعت لیلة القدر به وایي پروردګاره چې زما په قیام کې زما په رکوع کې ولاړ دی پروردګاره زما شفاعت کوي قرآن به وایي پروردګاره د شپې به زه ویلم زما شفاعت کوي محدثین فرمایي چې درې روایتونه راغلي یو د لیلة القدر متعلق یو د رمضان متعلق یو د قرآن متعلق اکثر محدثین فرمایي چې دوه روایت راغلي راجح او قوي قول دا دی چې رمضان او قرآن به د انسان شفاعت یو بل حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې الله رب العزت په اخرنۍ عشره کې جبريل علیه السلام ولېږي د ځمکې ته چې په دې ځمکه باندې وګرځي د فرشتو ټولګي ورسره په داسې جوماتونو باندې ګرځي چې په کومو جوماتونو کې د الله رب العزت ذکر او عبادت کیږي نو فرشتې لاړ شي هلته کې ورته غوږ کېږدي که دی تلاوت کوي غوږ ورته کېږدي که مونځ کوي نو شاته ورته ودرېږي نیت وتړي هغه خپل نیت وتړي که دعا کوي نو هغه ورپسې شاته امین وایي د اعتکاف والا ته اکثر زه وایم که نه چې لکه د شپې خوب مه کوئ د شپې ویښ یې ګورئ ټیک ته خوب کوئ د ورځې کوئ خو ګورئ شپې به بالکل نه د شپې فضیلت دا دی چې د فرشتې راځي او تاسو ته حاضري کوي او دا د حدیث شریف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده ګورئ د مولیانو د خېټې خبره نه ده د اعتکاف راز هم دا دی چې په دې ورځو کې الله رب العزت ته داسې عبادت وکړه چې تا ته لیلة القدر شپه راشي او ته یې وویلې
ډېر خلکو ته د هغې آثار او د هغې رموز اوقاف پته وي، الله رب العزت ورته ښیي. او یاد ساتئ که چېرې په رمضان المبارک کې په الله رب العزت ځان وبخو، ګورې کامیاب وي. جبریل علیه الصلاۃ والسلام یو پیره نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه راغلی، وحی راوړه. د هغې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام منبر ته خېږي، په یو پوړی خپه کېښود وی امین، په دویمه پوړی خپه کېدي وی امین، په درېیمه پوړی خپه کېدي وی امین. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د جمعې د مونځ نه پس ورسره میلاو شي، د الله رسوله منبر ته ختي 3 پیرې د امین وي، دا څه خبره ده؟ تا ته پته نشته. جبریل علیه السلام راغی، لومبه یې دا خیره وکړه چې چا رمضان المبارک میاشت ومونده او په الله باندې ځان وراوښو، وی الله دې هغه نست او نابود کی، تباه دي شي، برباد دي شي. ما وی امین. حالانکه پیغمبر علیه السلام چاته خیری نه کړ. په دویمه پوړی خپه کېښوده چې رمضان المبارک میاشت راله او د مور پلار رضا نه کړه، دنیا نه د مور پلار لاړل، خفه شو، خفه ترې لاړل. وی الله رب العزت دې هغه تباه او برباد کړي. ما وی امین. نبی علیه السلام پې امین. او په درېیم ځل یې دا وی چې په یو محفل کې ستا ذکر خیر ونه شي، د الله د نوم نه بعد د نبی علیه السلام باندې درود ونه ویلی شي، خدای دې هغې مالا کړي. ما وی امین. موږ داسې حال باندې یو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ټیک تعلیمات د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت نه، د صورت نه، د لباس نه، د ناستې پاستې نه ګورې خبر نه. یو نوجوان نه د یو هلک نه تپوس وکړو ته ختم نبوت پېژنې؟ هغه نه پېژني چې ختم نبوت څه ته وایي، ختم الانبیا څه ته وایي. زما د ژوند د دنیا ته د راتلو مقصد څه دی؟ د دین اسلام بنیادی ارکان څه دي چې خپل کوم غیان مانه صحیح ورته امپرس شي، هغه دین اسلام راوړي. وی چې دا خو دین اسلام ډېر الله رب العزت ډېر ښایسته پیدا کړی. اکثر د کالونیجسټ اکثر خبرې کوي که نه، ریلیجن مذهب چې دی که نه، زه دې ته مذهب ګورې وایم نه، دین اسلام مذهب نه دی، دا ورلډ ویو دی. څه ورلډ ویو دی، په هر څیز باندې نظر دی، د ټولو مخلوقاتو حقوق دی. مذهب ویل کېږي دی ته مونځ وکړه، تلاوت وکړه، ذکر وکړه، روژه، زکات، صدقه ورکوه، بس دا مذهب دی. نه، دین اسلام چې دی ورلډ ویو دی، چې په دې کې د ځناورو، د مرغانو، د حیواناتو، د نباتاتو په دنیا کې چې څومره مخلوقات پیدا کېږي یا چلیږي، د هغې سره د رحم او د کرم او د هغې سره د میانه روي او د هغې سره د احسان معامله کوي. انسان خو لرې خبره چې احسان خبره کوي. الله رب العزت موږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آخر دعوانا الحمد لله رب